سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو څه مودې دپاره زه غیر حاضر وم دلته په یوټیوب باندې، په ټیک ټاک باندې، فیسبوک باندې ما نشو کولی چې زه ویډیوګانې اپلوډ کړم، تاسو سره نوي معلومات شریک کړم، د فرانسوي درسونه شریک کړم. د دې وجه دا وه چې زه مریض وم. په دغه موده کې زه مریض وم، ما نشو کولی چې تاسو ته نوې ویډیوګانې جوړې کړم، نوي معلومات تاسو سره شریک کړم. نو انشاءالله اوس په مکمل ډول باندې روغ شوی یم. زه به کوشش کوم چې تاسو ته هره ورځ یو نه یو ویډیو جوړه کړم. دلته څه نوي تغییرات راغلي، نوي معلومات دي، غواړم دغه ټول تاسو سره شریک کړم. بل د فرانسوي ژبې په اړه باندې ما ته ډېر زیات میسجونه راځي، ملګري ډېره زیاته غوښتنه کوي چې زه دغه ویډیوګانې زیاتې کړم. زه به کوشش کوم چې د فرانسوي ژبې چې کوم درسونه دي هغه زیات کړم او تاسو ته نوې ویډیوګانې جوړې کړم. بل ما غوښتل چې دغه ویډیو طریق نه هغو ملګرو مننه وکړم چا چې پیغامونه را لېږلي، چا چې میسجونه کړي دي، چا چې زنګونه والي دي. د دوی ټول نه ډېره ډېره مننه. کور یې ودان چې زما پوښتنه یې وکړه. الله دې راته آباد لري. نو ملګرو انشاءالله سبا نه به د خیره زه کوشش کوم چې نوې ویډیوګانې شروع کړم بېرته. ستاسو چا رقم پوښتنې تاسو خپلې پوښتنې دلته په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله زه به په خپل وخت تاسو ته جواب درکوم. زه امید لرم په دغه 3 هفتو دوران کې تاسو څه نه څه ژبه زده کړي، څه نه څه پرمختګ هم کړی، څه نوي لغات مو زده کړي، د ګرامري طرف نه تاسو څه نه څه نوي زده کړي او تاسو زما دغه ټولې ویډیوګانې کتلي. نو که تاسو څه غوښتنه لرئ تاسو یا کومه پوښتنه لرئ، تاسو خپله پوښتنه، خپله غوښتنه، خپله مشوره، هر څه چې تاسو ما سره دلته په کمنټ سیکشن کې شریکولی شئ. نو مننه ملګرو، ښه وخت.